د جنت اته دروازې دي او د جهنم و دروازې دي او دا خبره د قران نه ثابته ده او د حدیثونو نه چې د جنت دروازې شته لکه الله سبحانه وتعالى في القرآن كوي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب او ملائكة بداخلية بالجنتيان وباندي ده هري دروازينا الدين ده ثابت شو جي دروازة شتي سبحان الله سناشنا وقت بيچه ده ملائكة بالجنتيان وباندي بدروازورنا نوزي وهر دروازه برانوزي وي بس سلام عليكم بما صبرتم سلامتی دی پتا سو باندې سلام به بیاچ دغه جو تاسو صبر کړئ په دنیا کې صبر هم کړئ د ګناونو نمزان منع کړئ امام ابن القيم رحمه الله وي أبوابها حق 8 أتت في النص وهي لصاحب الإحسان ويدروازي د جنت أتدي يقيني خبره ده ويدا رشتيني خبره ده ولي يقيني ده أتت في النص ذكر جدار غير ده بالنص ده حديثونو کې وهي لصاحب الإحسان او ده بداغه چا د پاره چې هغه خسته عمل کړي باب الجهاد وذاك علاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ويو دروازه د جهاد ده او دا د ټولو نو چته دروازه ده او بل دروازه د روجي ده چې هغه ته ویل کیږي باب الريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأماني وده هر نیک عمل د پاره دروازه ده چې دا عمل والا به په دغه دروازه باندې جنت ته داخلي په امن او امان سره ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان او دې څنګه دې چې یو سړی ته په ټولو دروازو نه आवाज کیږي کله چې د ایمان خایس وسري او پوره ایمان وسره منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن ويو دغنا ټول دروازونه چې متواز کیږي یو دغنا ابو بکر الصدیق رضی الله عنه چې هغه خلیفہ وي دا هغه چاو چې په قرآن سره لګل شي څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم اوس دې تشریح دا مسله خو ماته استول واضح کړ چې د جنت دروازې شته او د دروازې بسې کولاوي ها وسم د جنت دروازې کولاوي په بعض وختونو کې لکه یو حدیث ابو هريره رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس د پیر پورز او د جمعرات پورز د جنت دروازې کولاوي د پیر پورز او د جمعرات پورز دویم حدیث دم د ابو هريره رضی الله عنه متفق علیه حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم کله چې د رمضان میاشت راشي نو د جنت دروازې شي کولاوش دینه دا مسله ثابت شو چې وسوم د جنت دروازې په بعض اوقاتو کې کولاوي بدلته دا وی چې د جنت دروازې اته دي وی اتت فی النص دا خبره د نص نه ثابته ده حدیث نه ثابته ده هغه حدیث دی او صحیح بخاری کې دا حدیث ته سهل بن سعد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فی الجنه 8 ابواب د جنت څو دروازې دي اتا باب منها يسمى الريان او د یوې دروازې نوم پکې باب الريان دی لا يدخله الا الصائمون ودې دروازه باندې صرف روزتيان نه نوځي بل حدیث په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چاچی او دسو کو دا او دس نه بعد د دعا وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه 8 الله تعالی جنت څو دروازې کولو کی اتا چې به کومه خوخه باغې بننوسی
دغه شان یو حدیث کې دی سبحان الله ډېر ناشنا روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام ابن ماجه او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله او دوانو د روایت راوړي و امام مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث هر مسلمان چې د غدری بچی مړ شي د بلوغ نه مخکې یعنی ماشومان مړ شي لا بالغ شي نه الا تلقوه من ابواب الجنه الثمانيه من ايها شاء دخل نو دغه بچی د قیامت پر ورځ به تر جنت د اتو دروازو مخې ته ولاړ او کوم چې د خوخي باغی بننه وشي نو دینم ثابت شوی چې جنت سو دروازې دي اته دروازې دي بیا د دې نمونه چې په حدیثونو کې راغلي دي نو یو د باب الصلاه باب الصلاه څوک چې د منځي حفاظت کوي د دغه دروازې نه د تاواز کوي دویم د باب الصدقه چې څوک صدقه او د الله په دین او د الله په لار کې مال ډیر لګي دغه د پرزان له دروازه ده دریم باب الجهاد سلورم باب الريان پنځم باب الايمن باب الايمن دته باب الشفاعه مولکی چې خاص شفاعت وشي شپږم باب التوبه چې څوک توبه وبس او الله قبول کړي دغه پر خاص دروازه ده وما باب الكاظمين الغيظ هغه خلک چې کله غصه شي نو غصه خپل تیری او د غصې په وخت کې صبر کوي بعض علماء ذکر کړی دي چې د دروازو د نومونو ته اشاره شوی د حدیثونو کې لکه باب لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله دم د جنت دروازه ده باب الذكر الله چې ډیر یادې باب العلم کم خلک چې دین زده کوي د لپاره جنت یو دروازه ده باب الحج چې کوم خلکو حجونه کړي او الله ته قبول کړي باب الراضين هغه خلک چې راضي دي د الله په تقدیر باندې سې چې په تقدیر کې لیکلي باغې صبر کوي د دې لپاره یو دروازه ده خدلت امام ابن القيم رحمه الله دامو چې ولا سوف يدعى المرء من ابوابها جمعا اذا وفى حل الايمان خباس خلق بدي شي چې دوی ته به هرې دروازې نه आवाज کوي سبحان الله د هرې دروازې او یبغو کې یو څوک ته ابو بکر الصدیق رضی الله عنه حدیث کې دا راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری کې شته او په صحیح مسلم کې مشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې څوک چې موږ کې من کان من اهل الصلاه د منځ پابندي دعیه من باب الصلاه نو دته په باب الصلاه د طرف نواز کی ومن کان من اهل الجهاد دعیه من باب الجهاد جهاد ولا د جهاد طرفنا ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه څوک چې صدقه ورکړي الله په دین باندې خرچ کوي دته په باب الصدقه طرف نواز کوي چې راځي په دې طرف نه نوز ومن كان من اهل الصيام څوک چې روزي ډیری نيسي دته په باب الريان د طرف نواز کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله دا حدیث اوردنو پاسلو دی وی بأبي انت وامي يا رسول الله زمان مور پلار دی پتا باندې قرباني ده الله پیغمبره ما على من دعي من تلك الابواب ضروره یا رسول الله چې د یوې دروازې یو مسلمان ته आवाज شو دا ول کافی ده ځکه چې مقصد جنت ته سړي نه نوته دي خو فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها دي څوک مسلمان به چې د هر دروازې نه وته आवाज کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نعم دي سبي وارجو ان تكون منهم وتنبغوا كيوي دا خوازی شو چې د جنت ته دروازې دي خو د یوې دروازې نه د بلې دروازې په منځ کې څومره فاصله ده د یوې دروازې نه د بلې دروازې په منځ کې څومره فاصله ده نو وی 70 عاما بين كل اثنين منها قدرت بالعد والحسبان او یا کله فاصله ده په ما بین د هر دو دروازو کې او دا اندازه شوی د پشمار او په حساب سره لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيباني وی په ما بین د دروازو کې
د یو دروازه ده د دې په درشلو کې مزل چې دغه سلويخ کاله دی لکه د یو طرف نه د دروازې د یوې غاړې نه بل غاړې ته چې څو کاله فاصله ده سلويخ کاله سلويخ کاله فاصله ده وی چې رواه حبر الامه الشیبانی دا حدیث دین وی د دې امت لوی عالم بیان کړی دی چې هغه نوم دی احمد بن حنبل الشیبانی رحمه الله